अस्सलामुअलैकुम मलगरू दा वीडियो खास कर द पाकिस्तान और अफगानिस्तान द क्रिकेट मीनवाल लफार द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC द वन डे टेस्ट और T20 ताज़ा रैंकिंग दर्जाबंदी जारी कड़ी दा چې په کې पाकिस्तान او د افغانستان ځنو لوبغاړو ډېر ترقی پر مختګ کړی دی او ICC د ټیمانو د ون ډے ټیسټ او T20 رینکینګ درجهبندي هم جاری کړی دا. نو دا به هم ګورو چې د پاکستان ټیم په څوم نمبر باندې دی د ICC په رینکینګ کې او د افغانستان ټیم په څوم نمبر باندې دی. نو راځي چې د پاکستان او د افغانستان پر لوبغاړو باندې نظر واچو چې د ICC په رینکینګ کې په څوم نمبر باندې موجود دي. نو اول براشو د ټیمانو رینکینګ به وګورو چې پاکستان او افغانستان لوبډلې پکې په څوم نمبر باندې دي. نو په T20 کې چې کوم د انډیا لوبډله چې کوم د په نمبر 1 باندې موجوده ده، بیا چې کوم د انګلند لوبډله په T20 رینکینګ کې په 2 نمبر باندې موجوده ده او د نیوزیلند لوبډله چې کوم د ICC په T20 رینکینګ کې په 3 نمبر باندې موجوده ده او په 4 نمبر باندې د ICC په T20 رینکینګ کې د پاکستان لوبډله موجوده ده. دین علاوه په 5 نمبر باندې ساوث افریقا لوبډله ده، په 4 نمبر باندې استرالیا کرکټ ټیم موجود دی، 1 نمبر باندې ویسټ انډیز او بیا 8 نمبر باندې سریلانکا، 9 نمبر باندې بنگلاديش او په 10 نمبر باندې د افغانستان کرکټ لوبډله د ICC په T20 ټیمز رینکینګ کې موجوده ده. د ICC په ون ډے ټیمز رینکینګ کې د استرالیا لوبډله په نمبر 1 باندې موجوده ده، په 2 نمبر باندې د پاکستان کرکټ لوبډله موجوده ده، په 3 نمبر باندې چې کوم دی بیا انډیا کرکټ لوبډله موجوده ده، 4 نمبر باندې د نیوزیلند کرکټ لوبډله ده، په 5 نمبر باندې د انګلند ټیم دی، په 6 نمبر باندې ساوث افریقا ټیم دی، په 1 نمبر باندې د بنگلاديش ټیم دی او په 8 نمبر باندې د افغانستان کرکټ لوبډله د ICC په ون ډے ټیمز رینکینګ کې موجوده ده. په 9 نمبر باندې د سریلانکا لوبډله ده او په 10 نمبر باندې د ویسټ انډیز لوبډله د ICC په ون ډے ټیمز رینکینګ کې موجوده ده. که د ICC په ټیسټ ټیمز رینکینګ باندې نظر واچو نو د انډیا کرکټ لوبډله د ICC په ټیسټ رینکینګ کې په نمبر 1 باندې موجوده ده، په 2 نمبر باندې د استرالیا لوبډله موجوده ده، په 3 نمبر باندې د انګلند، په 4 نمبر باندې ساوث افریقا، په 5 نمبر باندې د نیوزیلند، په 6 نمبر باندې پاکستان کرکټ لوبډله موجوده ده، په 1 نمبر باندې سریلانکا، په 8 نمبر باندې ویسټ انډیز لوبډله موجوده ده، په 9 نمبر باندې د بنگلاديش او په 10 نمبر باندې د ICC په ټیسټ رینکینګ کې د زیمبابوې لوبډله موجوده ده. نو دا شو د ICC د طرفه د ټیمانو د ون ډے د T20 او د ټیسټ رینکینګ. نو راځي چې اوس د لوبغاړو پر رینکینګ باندې لږ شانتي نظر واچو. که په ټیسټ رینکینګ باندې نظر واچو نو په بیټینګ رینکینګ کې بابر اعظم په 3 نمبر باندې موجود دی او د ICC په ټیسټ بالینګ رینکینګ کې شاهین افریدي په 5 نمبر باندې موجود دی. که تاسو وګورئ نو د ICC په ټیسټ رینکینګ کې په ټاپ 10 کې ویرات کوهلی نوم او نشان هم نشته، تاسو لیدل شئ پر سکرین باندې تاسو ته ښکاري. که ICC پر نوې T20 رینکینګ باندې نظر واچو نو پر کې د انډیا سوریا کمار یادو په بیټینګ رینکینګ کې په نمبر 1 باندې موجود دی، په 2 نمبر باندې وکټ کیپر بیټسمن محمد رضوان په T20 بیټینګ رینکینګ کې موجود دی او په 3 نمبر باندې کپتان بابر اعظم چې کوم دی د ICC په T20 بیټینګ رینکینګ کې موجود دی. د ICC په T20 بالینګ رینکینګ کې د افغانستان راشد خان په نمبر 1 باندې موجود دی او په 2 نمبر باندې فضل حق فاروقي موجود دی او دا تاسو ښکاری په 9 نمبر باندې مجيب الرحمن د ICC په T20 بالینګ رینکینګ کې موجود دی. د راونډرانو په رینکینګ کې د بنگلاديش شکیب الحسن په نمبر 1 باندې موجود دی، په 2 نمبر باندې د انډیا هاردیک پانډیا موجود دی او په 3 نمبر باندې د افغانستان محمد نبی موجود دی او په 4 نمبر باندې د ICC په T20 آل راونډرانو رینکینګ کې شاداب خان موجود دی. اوس براشو د ICC ون ډے رینکینګ ته. د ICC په ون ډے بیټینګ رینکینګ کې کپتان بابر اعظم په نمبر 1 باندې موجود دی، په 3 نمبر باندې فخر زمان موجود دی، 4 نمبر باندې امام الحق موجود دی. د ICC په ون ډے بالینګ رینکینګ کې جوش هیزلوډ په نمبر 1 باندې موجود دی، دین علاوه په 4 نمبر باندې راشد خان موجود دی او په 5 نمبر باندې مجيب الرحمن موجود دی او په 9 نمبر باندې شاهین شاه افریدي موجود دی د ICC په ون ډے بالینګ رینکینګ کې. د ICC په ون ډے آل راونډرانو رینکینګ کې شکیب الحسن هم په نمبر 1 باندې موجود دی، په 2 نمبر باندې محمد نبی موجود دی او په 4 نمبر باندې راشد خان موجود دی د ICC په ون ډے آل راونډرانو رینکینګ کې. نو دا د ICC د ون ډے T20 او ټیسټ تازه رینکینګ درجه بندي.